په هرات کې 1500 هټۍ په دې موخه جوړیږي چې دغه ولایت د تاریخ او کلتور نمائندګي وکړي. یا د هټۍ به یو تاریخي بازار شکل ولري او د هرات ښار د لرغونتوب او کلتوري میراثونو د ژوندي ساتلو لپاره په کې ټول ارزښتونه په پام کې ونیول شي. د هرات ښاروالۍ مسؤلین وایي په دغه ښارګوټي چې هر څه وي د هرات د تیر برم یاد تازه کوي. 130 میلیونه افغانیو په لګښت رغول کیږي چې 80 سلنه چارې بشپړې شوي دي. دغه بازار په اړه د یاد ولایت د ښاروالۍ مسؤلین په خپلو خبرو کې وایي د جادې شمالي او جنوبي دکانونه چې دي په اندازه 1500 دکانه دي چې د ښاروالۍ په لګښت په 180 میلیونه افغانۍ جوړیږي. د ذخیروي اکاونټ څخه پیسې ورکول کیږي چې 1500 دکانه ما د تاسو ته وویل چې دي او د اطلاعات فرهنګ د وزارت د نقشې مطابق دا پروژه عملي کیږي چې انشاءالله 80% کار یې مخته تللی دی. د هرات یو شمېر هغه کسان چې د کلتوري میراثونو ساتنې او بیا جوړېدو په ارزښت پوهیږي وایي د دغه ډول ودانیو جوړېدل په یاد ولایت کې د بهرنیو او کورنیو ګرځندویانو د جذبولو په برخه کې رغنده رول ولري. دوی زیاتوي د دغه ودانیو په جوړېدو به د ګرځندویانو په شمېر کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. د ځایي خلکو د کاروبار د ودې ترڅنګ به د حکومت او هرات ښاروالۍ سره په مالي برخه کې هم په لویه پیمانه مرسته وکړي. هم بتونه در جذب توریست خارجی مساعدت بکنه، هم بتونه در بحث گردشگران داخلی که از اطراف و اکناف هرات و از سایر ولایات اینا به ولایت هرات میان در اینجا تاثیر داشته باشه. شما میفهمید که وقتی خارجی گردشگری از ولایات یا از هر جای دیگه که به ولایت هرات میآید اینا علاوه از این که در اینجا میان مصرف میکنن یک منفعت خاصی هم برای دولت دارد. بلخوا دغه پروژې انجنیران د روانو چارو د کیفیت ډاډ ورکوي او په خبره یادې ودانۍ په بشپړ ډول د هرات ولایت د تاریخ، کلتور او پخواني برم هغه څه په ځان کې خوندي کوي چې په لیدلو سره به د هر لیدونکي ذهن کې د پخواني هرات انځور تازه کیږي. تمام معیارات مهندسی به مراعات شده و کار با استانداردها و کارهای آبدات تاریخی پیش رفته. کلا نمایی که در این پروژه ساخته شده یا ساختار که در این پروژه هست معیارات شهر قدیم یا بافت شهر قدیم در نظر گرفته شده و سعی کردیم که کلا مطابق با نرم‌های شهر قدیم که تعریف شده و تعیین شده از طرف ماموریت آبدات تاریخی ریاست اقتصاد فرهنگ اونا در نظر گرفته شده. اینها د یادونې وړ ده چې د افغانستان په کچه هرات یو له هغه ولایتونو دی چې په لویه کچه لرغونې ودانۍ، تاریخي ځایونه او کلتوري میراثونه لري چې په دې وروستیو کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام دغه ولایت ته ور اړولی دی او له ورځې بلې ته دغه شمېر په زیاتېدو دی.